کله کله بعضې خلک ډېر ناامید دي. موږ د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې 10 علما د شیخ صاحب امیرالمؤمنین سره مجلس و، آزاد مجلس مو ورسره کړی ده. یعنې دا مجلس مو داسې ورسره کړی چې د شیخ صاحب ملګرو باندې به د موږ خبرې بدې لګېدې، خو شیخ صاحب موږ ته توند جواب نه ده کړی. ځکه موږ شیخ صاحب ته ویلي ول چې شیخ صاحب موږ د ملت غږ تا ته راوړی ده، د ملت خبره درته کوو. کمې خبرې مو چې نن ملت ورته ضرورت لري هغه مسایل مو ټول ورسره شریکه کړي. یوه مسئله ډېره عمده چې د قانون مسئله ده، نو موږ ته یې مسوده راواخیستله. قانون ته تر حده ډېر ضرورت ده. ما هسې شیخ صاحب سره یوه خبر شریکه کړله. ما ورته وویلې چې شیخ صاحب محترمه، تر دې به تیر سم چې د نورو خلکو وخت ونه نیسمه، ډېرې مهمې مسایل مو ورسره شریک کړي. ملت ضرورت لري د ملت مشکلات حل سي. قانون دومره یو ځواکمن شی ده، اصولنامه دومره یو ځواکمن شی ده چې هغه پرته وي ټولې دنیا خلک به یې ویني چې دا د امارت کومه پالیسي ده، بهرنۍ پالیسي کومه یوه ده، خارجۍ پالیسي کومه یوه ده، پوهنتون کې پالیسي څه شی ده. هره ورځ به شیخ صاحب وي، په هر ارګان کې به شیخ صاحب وي. که مطلق یو ماهر سړی چې د دې ملت مسلمان ماهر وي، د بانک رئیس دی، شیخ صاحب دی، نه یې هلته څه پروا کوي، نو دا خو تر شیخ صاحب پورې تړاو نه لري. خو د شیخ صاحب ځای نه ده. دغسې علمي ځایونه چې دي دلته باید شیخ و عالم و دکتور و مشر سړی وي. د ملت هم دا غوښتنه ده. داسې ونه کړو علماو موږ او تاسې چې په ارج کې موږ علما راسو. باید دا ملت مو د موږ دومره لوی قدردان غیور ملت دا ټول موږ په غېږه کې ونیسو. مخکې شیخ صاحب ښه خبر وکړه، زه د مدرسې استاذ یم. د ما مدرسې ته تر اوسه د وزارت معارف رئیس هم نه ده راغلی، 1 روپۍ مې هم نه ده ترېنه غوښتلې. مدرسه مې اوس مې مدرسه ده، ځکه زه په دې چل نه پوهېږم. نو چې نه پوهېږم ولې خوا پې باندې بده کم؟ اهل دې راسي دلته. کوم سړی چې اهل ده، اهل خلک وي، نو هغې دپاره دې کار وسي. نو داسې باید مونږ ونه کړو چې میم زرما ټول دی ما. شیخ صاحب نظام احمد شیخ صاحب، نو بیا مې یوه غوښتنه کوم، شیخ صاحب محترمه، دا یو لوی علمي وزارت ده. د ټول افغانستان ذهنیت ته د دې جنه بدلولی سي، ټول افغانستان د دې جنه تغییر کولی سي. په علم باندې انسانان تغییریږي. کوشش وکړه